سلام دوستانو مایکروسافټ ایکسل 2019 څلورم لوست. دوستانو په دې لوست کې موږ تاسو سره د فنکشن نوم باندې معلومات شریکو چې فنکشن څه ته وایي، فنکشن څه وظیفه اجرا کوي، فنکشن څه شی ده. نو راځو په دې باندې بحث کوو ترڅو موږ د فنکشن په هکله زیات وپوهیږو، ځکه مایکروسافټ ایکسل چې د فنکشن باندې ولاړ ده او زیاتې چارې چې د مایکروسافټ ایکسل د کارولو په برخه کې موږ تاسو ترلاسه کوو یا موږ تاسو په باندې استفاده کوو هغه د فنکشن او یا هم د فرمولې دي. چې موږ اوس فنکشن په لنډ ډول داسې تعریفوو چې فنکشن د بعضو کمانډونو یا د بعضو فرمولو مجموعې ته ویل کیږي چې د یو مشخص هدف په خاطر باندې یا د مشخص کار د اجرا کولو په خاطر ورڅخه څه کیږي ګټه اخیستل کیږي. یعنې څو فرمولې سره جوړ شوي وي، فرمولې سره تنظیمي شوي وي، لکه موږ د جمع فرموله لرو، فرض مثال د تفریق لرو، د اوسط عدد لرو او یا هم د فرض مثال د ضرب لرو. دغه ټول سره یو ځای کو د باندې نوم موږ وایو فنکشن. فنکشن یو مشخص کار، یعنې په لنډ ډول موږ داسې وایو چې فنکشن موږ ته یو مشخص کار ترسره کوي. نو راځو دوستانو موږ زیات فنکشنونه ورته دې ویډیو کې یا په دې درس کې زیات تر پوښښ لاندې نه نیسو، ځکه چې دا درس موږ د مایکروسافټ ایکسل 2019 ابتدایي کورس ده. نو راځو موږ هغه عام 15 یا 15 فنکشن تر پوښښ لاندې نیسو چې په راتلونکو کورسونو کې به ان شاء الله موږ فنکشن او فرمولو باندې عمیق بحث کوو. نو دوستانو تر ټولو زیات او تر ټولو مهم دا ساحه موږ دلته لرو. موږ دلته په دې ساحه کې څه کوو؟ موږ د سم فنکشن لرو، د ایوریج فنکشن لرو، د کاونټ نمبرز لرو، د ماکسیمم نمبر او یا هم د مینیمم نمبر، چې یو یو بار زه تر پوښښ لاندې ونیسم او تاسو ته تشریح کړم. په دې مقابل کې موږ دلته په دې سیل کې موږ تاسو ته ویلي چې هر وخت چې موږ کوم اجرات کوو په ایکسل کې هغه په یو سیل باندې څنګه کیږي تطبیقیږي. نو دلته موږ موقعیت لرو ولاړ یو. دلته په دې ځای کې موږ څه کوو؟ فنکشن موږ ته کوم ځای کې تر لاسرسي وړ دي؟ په ریبون کې یا د ټبونو په سلسله کې موږ سره په فرموله کې موجود دی. چې کله هم د فرموله باندې کلیک وکړو تاسو وینئ دلته د اټو سم په نوم باندې یا دغه غټ علامه چې تاسو وینئ دا څنګه کیږي موږ ته تر سترګو کیږي، یا موږ څنګه کولی شو لیدلی شو. دلته په ده باندې چې کله موږ کلیک وکړو، چې کله کلیک وکړو تاسو ګورئ په اتوماتیک ډول باندې دا یوه مشخصه ساحه څنګه کې تر پوښښ لاندې نیسي. خو موږ نه غواړو دا ساحه څنګه کو تر پوښښ لاندې نیسو، موږ هدف یا ټارګیټ په دغه ساحه باندې موږ دلته کلیک کوو او خپل کرسر ته د کلیک د خوشي کولو څخه پرته څنګه کوو؟ راکاږو. په هر جهت باندې چې راکاږو هغه ساحه موږ څنګه کیږي؟ انتخابیږي. نو د سم د فنکشن څخه هدف دا ده چې موږ ته په دغه سیلونو کې یا په دغه رینج کې چې کوم نمبرونه پراته دي هغې مجموعه موږ ته څنګه که په لاس راکړه. چې کله دا وشو تکمیل شو، تاسو دلته هم لیدلی شئ په فارمولا بار کې هم موږ دا څنګه کولی شو لیدلی شو. دلته موږ مستقیم څنګه وکړو؟ د انټر بټن به کلیک کړو او دا ماته په مجموعي ډول باندې څنګه شي 40، یعنې جمع به کې دغه عدد چې موږ راواخلو نو موږ په عادي اصطلاح باندې هم حساب ورته کولی شو. دلته موږ څه لرو؟ 12 40 او 11 نو کېږي 15 او 10 نو کېږي 45 او 2 نو کېږي 40. نو دلته موږ د څه کړل؟ په مجموعي شکل باندې مجموعه د دغه رینج موږ د څنګه کړله؟ لاسته راکړله. اوس راځو دلته په بل فنکشن باندې چې هغه د ایوریج فنکشن، یعنې په منځني حد کې، یعنې دغو ټولو عددونو مکمله مجموعه موږ ته څه ده؟ مجموعي څخه موږ ته هغه اوسطي نمبر راکړي، دغه ټول سره جمع شي بیا موږ ته څنګه متوسط نمبر موږ ته په لاس راځي. راځو دلته په دغه ځای باندې موږ کلیک کوو، څه ورته راخلو؟ ایوریج ورته راخلو. ایوریج سره واخلو اتوماتیک ډول باندې دا پورته ساحه انتخابوي، موږ ضرورت نه لرو چې دا ساحه ایوریج راواخلو. راځو دغه ساحه څنګه کوو؟ مشخص ډول باندې څنګه کوو؟ انتخابوو. دا ټول انتخاب یې کوو، د انټر بټن وهو. ایوریج ډول باندې موږ ته دغه نمبر څنګه راکوي؟ 9.4 راکوي راته. ولې؟ ما چې مخکې درته ویلي چې فنکشن د عملیاتو د ریاضیکي عملیاتو د مجموعې څخه
جوړ شوی دی، یعنې یو عملیات چې په مشخص ډول باندې موږ رااخلو هغې څخه موږ فنکشن جوړوو، څو عملیې یوځای کوو، یو فنکشن ترنه جوړېږي بالاخره هغه موږ څخه استفاده نه کوو. بل دلته موږ فنکشن د څه شي راخلو؟ د کاونټ نمبر راخلو. کاونټ نمبر موږ سره څه کوي هغه به هم وګورو. دلته موږ کلیک کوو په څه باندې؟ کاونټ نمبر باندې. کاونټ نمبر باندې چې موږ کلیک کوو دلته راځو، موږ دا ساحه ورته انتخابوو، ورته انټر بټن په کیبورډ نه وهو، 15 موږ ته راکړي. دا ولې راکړي 15؟ ځکه دا موږ ته څو سله لرو؟ دلته موږ 1 سل، 2 سله، 3 سله، 4، 15. یعنې دلته تعداد د سلونو موږ ته ښیي چې په هغې کې څه موجود دي؟ ډیټا موجوده ده. که فرض مثال دلته زه 1 سل کې اضافه معلومات ولیکم دلته او دا راشم دا ساحه څنګه کوم ایډیټ کوم دلته دغه ساحه چې کومه ده دا څنګه کوم تر دې ساحې پورې ونیسم. موږ سره څو سلې دي؟ 7 سلې دي، خو موږ ته به تعداد شپږو راکوي ځکه چې خالي سلې موږ سره څنګه کوي نشي محاسبه کولی. نو په دې خاطر باندې ګوره چې تغیرات راځي دلته اتومات تغیرات راځي. دلته موږ څنګه کولی شو د سل کې چې کوم مواد موږ سره پراته دي د هغو مواد یا د هغه معلوماتو تعداد موږ ته ښیي چې په دغونه تعداد سلونه موږ سره چې دي ډک دي. دا چې نوعیت د معلوماتو څه ده هغه دلته په پام کې ونیول کېږي. اوس راځو موږ د ماکسیمم یعنې په دغه سل کې موږ داسې محاسبه کوو چې په دې کې تر ټولو لوړ نمبر کوم یو ده. زه دلته یو څه تغیرات راولم که تاسو په اجازه دلته به زه دا 14 کوم تر څو موږ تفاوت اتوماتیک شکل باندې ووینو. ګورئ چې دلته هر تغیرات مې راوستل، دلته هم تغیرات راغلل، دلته هم تغیرات راغلل، مګر په نمبر کې تغیرات نه دي راغلي ځکه چې نمبر همغه 15 دي دلته موږ سره 15 عدد موږ په مجموع کې لرو، مګر دلته پر ارقامو کې چې کله تغیرات راغلل 9 خو 8 ځکه دلته 12 نه 14 کړل، دلته 9.4 و شپږ شول ځکه تغیرات پکې راځي. اوس دلته راځو د ماکسیمم فنکشن. ماکسیمم فنکشن چې موږ کاروو هغه هم دلته موږ سره چېرته موقعیت لري؟ په همدغه ساحه کې موقعیت لري. د باندې موږ کلیک کوو، دا څه لیکو ورته؟ ماکس لیکو ورته. چې ماکس باندې موږ کلیک وکړه همداراز موږ ته ګوره سلیکشن اتوماتیک شکل باندې څنګه انتخابېږي. موږ راځو دغه ساحه ورته څنګه کوو؟ انتخابوو. دا ساحه چې موږ کله انتخاب کړله په دې کې موږ ته لوړترین نمبر باید وښیي. تاسې وینئ چې 14 لوړترین نمبر دلته پکې دی. موږ سره ګورو 2 دي، 10 دي، 11، 12، 14 تر ټولو لوړترین نمبر ده موږ ته لوړترین نمبر. همداراز مینیمم نمبر دا برعکس دی چې کار کوي د ماکسیمم کار کوي. یعنې که چېرته موږ مینیمم ولرو دلته راځو موږ د دې څخه څنګه کوو؟ مین انتخابوو. چې مینیمم انتخاب کړه نو دې سره موږ څنګه کولی شو رنج ورته انتخابو چې په دغه رنج کې یعنې په دغه ساحه کې موږ ته څه وکوه دغه معلوماتو کې موږ ته وړوکی ترین عدد را محاسبه کوي پیدا کړه راته. چې کلیک پکې وکړو نو موږ لیدلی شو چې 2 موږ سره چې تر ټولو کوچنی ترین عدد ده. همدغه فارمولې چې موږ مستقیما دلته د فنکشن له لارې وکارولې په عادي ډول باندې دلته به زه اتومات کار باندې په کیبورډ څخه هم دا موږ څنګه کولی شو تنظیمولی شو. دلته راځو فرض مثال موږ چې موږ په تیر درس کې هم په دې باندې لږ کار وکړو، دا ځل بیا دوباره تکراروو. موږ لیکو د کیبورډ څخه مساوي علامه لیکو. چې مساوي علامه مو ولیکله د کیبورډ څخه باید زموږ کیبورډ ټایپینګ انګلیسي وي. زه څه لیکم؟ سم لیکم. SUM چې کله ولیکم تاسې ګورئ دلته ماته فنکشنونه راکوي. ګوره دا فنکشن ده، دا فنکشن څنګه کوم؟ انتخابوم. چې انتخاب مې کړ ماته څه کوي؟ قوس خلاصېږي. چې کله قوس خلاص شو زه راځم دا خپل نمبرونه څنګه کوم؟ انتخابوم. رنج انتخابوم چې دغه رنج ماته څنګه کوم معلومات وکړو. زه څنګه کوم؟ قوس بندوم. دلته قوس چې مې کله بند کړو نو انټر بټن وهم ماته به همغه معلومات راکړي چې کوم معلومات موږ د مستقیما د ټب له لارې ترلاسه کړي. همداراز راځم زه لیکم فرض مثال مساوي ایوریج لیکم. ورته ایوریج تاسې لږ هم ولیکئ نو تاسو ته مکمل معلومات یا مکمل فارمولې چې په دغه نوم باندې دي هغه تاسو څنګه کېږي دلته تاسو ته ښودل کېږي. د موږ په دې کې چې کومه فارموله ده دا فارموله ده. په دې باندې موږ څنګه کوو؟ ډبل کلیک کوو. ډبل کلیک چې وکړو اتومات موږ څه راکوي؟ د فارموله انتخابېږي. نو راځو موږ چې دې ایوریج موږ ته راکوي. ایوریج باندې څنګه کلیک کوو؟ دلته موږ څنګه کوو؟ قوس بندوو نو انټر بټن کېکاږو 9.8. همداراز راځو دلته موږ لیکو چې مساوي count 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 موږ ته راغلی. نو count ګورو count A ده count F ده count black ده
نو د نور د اکاونټ په برخه کې موږ کافي تقریبا 15 اکاونټ لرو چې موږ ساده اکاونټ پکار ده دا بعد د هغه په راتلونکو ویډیوګانو کې نه په راتلونکو کورسونو کې چې موږ لږ پیشرفته کورس باندې بحث کوو هغه کې دغه ټول تاسو تر پوښ لاندې نیسم چې د اکاونټ اف اکاونټ بلانک یا اکاونټ ای دا څه رقم ته کار کوي دا ټول تر پوښ لاندې ونیسو نو په دې اکاونټ باندې ډبل کلیک کوم صحیح شو او همداراز چې ډبل کلیک څخه وروسته موږ رنج انتخابوو چې په دغه رنج کې موږ ته څنګه وکړو دغه سهاره ته محاسبه کا چې څو تعداد موږ سره ډکې خانې دي نو قوس باند انټر بټن په کیبورډ نه وو چې موږ ته نتیجه څنګه کې ښکارا کیږي دا راځو میکسیمم ځکه چې هغه څخه لیکم د کیبورډ څخه انتخاب دازل په بل شکل باندې مساوي کلمه چې کله واخیستله ام ای ایکس لیکم چې کله ماکس مې ولیکل تاسو ګورئ ماکس راځي ماته چې ماکس راغی زه د انتخابوم نه زه قوس شروع کوم قوس شروع کوم ګورئ تاسو مانه اول نمبر غواړي چې نمبرونه ماته وته زه دغه نمبرونه مکمل څنګه کوم انتخابوم تاسو وینئ ټول نمبرونه چې انتخاب کوم قوس بندوم انټر کلمه یا بټن څنګه کوم کې کاغم نو ماته مغه نتیجه راکړي چې کومه نتیجه موږ دې ځای څخه راخصله همدا راځو دلته د مین کلمه کار مینیمم یعنی ګوره تاسو موږ ته هم د مینیمم فنکشن را پیدا شو دا ځل بیا لکه ماکسیمم غونډې قوس شروع کوو ساحه موږ څنګه کوو دا ځل موږ په ډېر بل شکل باندې کما ساحه موږ لرو د A4 څخه دلته لیکم چې د A څلورم څخه تاسو ګوره په اتوماتیک ډول دلته دا ساحه انتخابېږي دالته شارحه یعنی دو بټن سر په سر تر A8 پورې تر A8 پورې ساحه موږ ته څنګه کا تر پوښښ لاندې ونیسه تر اوسه پورې ما د ماوس څخه استفاده نه کړې او قوس باند چې قوس مو باند کړ نو انټر بټن وام ما ته هماغه نتیجه راکړي چې کومه نتیجه موږ مستقیما د فنکشن د انتخاب څخه راخستل شو نو دوستانو دا و فنکشن په برخه کې معلومات یا د ساده فنکشنونو په برخه کې معلومات تاسو خپل پریکټیس وکړئ که کومه ستونزه وه موږ سره په کمنټ کې پرېږدئ تر څو موږ ستاسو ستونزې ته رسیدګي وکړو نو هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ تر څو پورې تاسو د مایکروسافټ اکسل 2019 د مزایاو څخه خوند واخلئ د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې